د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ په هکله تازه څرګندونې کړې دي. ډاکټر صاحب غني ویلي واقعا افغان ولس له خپل بیرغ سره ډیره مینه لري او له طالبانو حکومت نه مې هم غوښتنه ده چې افغانستان درې رنګه ملي بیا یو ځل د افغانستان ملي بیرغ په توګه ومني. ډاکټر صاحب غني ویلي چې زه به د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد سره هم لیدنه ترسره کړم او د په هکله به ورسره بحثونه هم وکړم. ډاکټر صاحب غني ویلي دي دغه درې رنګه بیرغ به څو کلونو راهیسې پاتې دی او له طالبانو مې غوښتنه هم دا ده چې دغه بیا په ارګ باندې وځړوي او افغان ولس ته دې هم اجازه ورکړي چې په ډاډه زړه او په ښکاره خپل خاوره کې خپل درې رنګه بیرغ له کوم بیرغ سره چې افغان ولس مینه لري او پورته کړي او ویې ګرځوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب غني وایي دا درې رنګه بیرغ زموږ د ګران هیواد افغانستان دی چې په سرو وینو له تورو شپو څخه تیر او د رڼا پر لور دی. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ په اړه تازه څرګندونې کړي. هغه وایي د هیواد درې رنګه ملي بیرغ د غرور، اقتدار او ویاړ نښه ده. ملي بیرغ د یووالي د سمبول په توګه پیژندل کیږي چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ تور رنګ د تیرورو سمبول، سور رنګ د تجاوز کوونکو پر وړاندې دی، ځمکه او هیواد د خلکو او د وینو قربانۍ سمبول او د بیرغ شین رنګ د ښېرازۍ او راتلونکي ته د هیلهمندۍ نښه ده. د هیواد درې رنګه بیرغ د دې خاورې د خلکو لپاره د کلونو راهیسې د یووالي، اتحاد، خپلواکۍ او ازادۍ ښودونکی دی چې د وخت په تېرېدلو سره د ډېرو هیوادوالو سرونه او ځانونه ترې هم قربان شوي دي. د هیواد درې رنګه بیرغ هغه ویلي د هیواد درې رنګه بیرغ د څو کلونو راهیسې په افغانستان کې رپېدلی او افغان ولس ورسره هم ډېره مینه لري. له طالبانو حکومت څخه مې غوښتنه هم دا ده چې افغانستان درې رنګه بیرغ د یو ځل بیا د افغانستان ملي بیرغ په توګه ومنل شي او په ارګ او افغان ولس ته د ډاډه اجازه ورکړل شي چې خپل درې رنګه ملي بیرغ له ځان سره ګرځول شي تر څو د غرور، پد او ویاړ بیرغ په لوړو څوکو رپاندوي. نن ورځ د حساسو سیاسي، امنیتي او د خپل ګران هیواد افغانستان ودانۍ ته په کتلو سره اړینه بلل کیږي چې ټول یو ځای د دولت رهبري او د خپلو رسخندونکو امنیتي ځواکونو چې د خپل د هیواد د بیرغ د رپاند ساتلو لپاره ډېر زحمتونه ګاللي او قربانۍ ورکړي باید زموږ مینه ورسره کمه نه شي او انشاءالله دغه درې رنګه بیرغ به بیا هم د ملي بیرغ په توګه منل کیږي. هغه له نوي حکومته بار بار دغه غوښتنه کړې ده چې درې رنګه بیرغ د افغانستان ملي بیرغ په توګه ومني او د بیرغ مینوال ته وایي چې د بیرغ ورځ او داسې بیرغ سره مو خپله مینه کمه نه شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر شریم.